اے خلکو نبی علیہ السلام لور حضرت فاطمہ نے جڑیدلې ده د مکې خلکو جړولې ده د نبی علیہ السلام لور حضرت زینب جړیدلې ده د مکې خلکو جړولې ده د نبی علیہ السلام لور د سورلۍ نه راغورځېدلې ده د مکې خلکو راغورځولې ده د نبی علیہ السلام تر سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه بدن ولس ټوټې شوی دی دا چا کړی دی دا د مکې والو کړی دی ځان سره کله کله سوچ کوما چې ټول عمر د پاره د خپل کلی عالم د خلکو خوښ نه وي د هغې وجه سره نو دا علما دا د انبیاء وارثان دي نو په وراثت کې انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات دی علماء کرامو ته صرف مصلی نه ورکړي صرف قرآن نه دی ورکړي چې تبا قرآن خلکو ته خې صرف ورته دانه نه ورکړي چې الوا بخوري او وراثت د انبیاء کې صرف دی علماء ته الوا نه ملاو صرف د قرآن درس نه دی صرف په جماعت کې امامت نه دی صرف د جنازې پڑھاول نه دی زمین عزتمندو چې لوگ مخکې مزل وکړي تقریبا تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات د دوی زندگی چې وګوري زمین عزتمندو ټول عمر د پاره اکثریت د کلی په کم خلکو کې دغه علاقې چې کم پیدا شوه انسان وي او نبی وي نو د خپل کلی علاقې خلکو د دغه نبی سره اکثریت دشمنی کړي دا بغض کړي دی حسد کړي دی تکلیف رسول دی زمانہ وړاندې زمین عزتمندو د حضور مبارک تذکرہ وشولا رسول الله مبارک زمین عزتمندو پیدا پکم ځای کیو پکم ځای کې आवाज ناراضي پکم ځای کې په مکه مکرمه کې پیدا دی زمین عزتمندو دارا تو ویا ابو جہل پکم ځای پیدا دی ابو جہل پکم ځای کې پیدا و په مکه کې د مکی خلکو زمین عزتمندو رسول الله تا پسینه کې ځای ورنکو د مکی ډیر کم خلکو چې هغوی د رسول الله سره محبت ساتو اکثریت د مکی والا د رسول الله مبارک سره محبت نه ساتو د رسول الله مبارک ته زمین عزتمندو پزړه کې بغض او کینه ساتله رسول الله مبارک میں زمین عزتمندو د حجاز په بازار کې چار رسول الله پسې لاسونه پړقول کوم خلکو چې رسول الله پسې په حجاز په بازار کې لاسونه پړقول هغه د مکی والو کوم خلکو چې د رسول الله په چهره انور لاړې توکلې دا د مکی والو چې د رسول الله بچو ته طلاق ورکړي لوريانو ته طلاق ورکړي هغه د مکی والو زمین عزتمند رسول الله ته په مکه مکرمه کې د حرم په حدود کې دنه بیت الله ته مخامخ د رسول الله په وجود مبارک باندې د ګن ډک لري چې چا اخلي هغه د مکی والو زمین عزتمند رسول الله مبارک ته چې تکلیف رسول دې مکی والا رسول دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوريانو ته طلاق د مکی والا ورکړي بایکاټ د مکی والا وکړي دې زمین عزتمند غرض ملا دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلکو تکلیف رسول نبی علیہ السلام ته تکلیف رسیدله د حجاز په بازار کې رسول الله پسې خلکو کانی راغستنی د حجاز په بازار کې رسول الله مبارک خلکو زمین عزتمند لا سنا پړه کولې دي سپیلی ور پسې والی دي دا د حجاز په بازار کې چې سپیلی وال دا د مکی والو زمین عزتمند دا هغه خلکو چې نبی علیہ السلام ته صادق ویلې دا هغه خلکو چې نبی علیہ السلام ته امین ویلې او کله چې نبی علیہ السلام اعلان واوریدو چې دا زمونږ د مزاج خلاف دی دا زمونږ د پلان نکو د دین خلاف دی به دا خلکو من نبی علیہ السلام پسې زمین عزتمند کانی روچت کړ نبی علیہ السلام وجود باندې او شاه مبارک باندې حالت د سینت کې رسول الله مبارک پملا مبارک باندې د ګندک لري کې خودل دا ګندک لري چا کې خودل دا د مکی والا کې خودل اے خلکو دا خبره ذهن کې واچوي نبی علیہ السلام سره بایکاټ وشو درې کاله شعب ابي طالب کې رسول الله مبارک نظر بند شو خلکو سره خوراک سکاخ نه ورکاو چا سو ورکول نه چا ساګستل نه نبی علیہ السلام څخه کوم مرګري ورسره دي هغه مرګرو ماشومان بچي هغه چغي والے هغه انګولا وکړه هغه دونی پانی وخړلې زمين عزتمندو دا بایکاټ چې رسول الله سره شوی دا د مکی خلکو کړو نبی علیہ السلام ته تکلیف راځو د مکی والو نبی علیہ السلام نے د طائف
طائف په وادیو کې چې خلکو په کاڼو باندې ویشتو نبی علیه السلام چې مکه پرېښودله مکې ته تو طائف ته تو زما عزتمندو دا د مکې د خلکو د وجې نه تللی طائف خلکو مې رسول الله په کاڼو باندې ویشتو نبی علیه السلام مې زما عزتمندو د بدر په میدان کې چې جړېدلی دی امې نبی علیه السلام زما عزتمندو د مکې د خلکو د وجې نه جړېدلی دی نبی علیه السلام مې د احد په میدان کې غاښونه شهیدان شوي دي دا د مکې والا شهیدان کړي دي د نبی علیه السلام چهره انور مې زما عزتمندو زخمي شوې ده د رسول الله په دغه مبارکه چهره کې کړۍ دننه شوي دي د مکې خلکو کړي دي ای خلکو نبی علیه السلام لور حضرت فاطمه مې جړېدلې ده د مکې خلکو جړولې ده د نبی علیه السلام لور حضرت زینب جړېدلې ده د مکې خلکو جړولې ده د نبی علیه السلام لور د سورلۍ نه راغورځېدلې ده د مکې خلکو راغورځولې ده د نبی علیه السلام تر سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه بدن 19 ټوټې شوی دی دا چا کړی دی دا د مکې والو کړی دی حضرت بلال مې په تودو شګو ملاسته کړې ده په سینې ورته کټ ګټې ښودلې دي دا چا ایښي دي دا د مکې خلکو ایښي دي نبی علیه السلام مې ملګری حضرت بلال حبشي زما عزتمندو حضرت حباب په سکروټو باندې ملاسته کړې ده حضرت حباب په سکروټو چا سملولی دی دا د مکې خلکو سملولی دی زما عزتمندو غرض مې دا کو اکثریت دپاره زما عزتمندو دا د دې علماو سره چې کېږي د خپل علاقې خلک د خپل علماو قدر نه کوي دا څنګه نه کوي چې دا وراثت رسول الله دی دا د رسول الله وراثت دی ای خلکو زه خلکو ته یو جمله وایم تاسو ته یې وایم زما عزتمندو موږ او تاسو دلته راجمع یو خو د قرآن د خاطر راجمع یو مخکې د قرآن فضایل ذکر کېدل مخکې چې کوم دی زما عزتمندو د علم فضایل ذکر شو زه د علم فضیلت نه ذکر کوم زه د قرآن فضیلت نه ذکر کوم زه د مسجد فضیلت نه ذکر کوم زه د مدرسې فضایل نه ذکر کوم وجه څه ده کو تاسو دویم چې مدرسې له ځای راکئ اوس به یو سړی پاسې ماته وایي مولوي صاحب زما دې ځای کې چې د څومره خوښې مدرسې دپاره والا د جومات دپاره والا دا څومره جوماتونه چې آباد دي دا اکثریت خلکو ځمکې وقف کړي دي دا څومره مدرسې چې آباد دي خلکو اکثریت ځمکې وقف کړي دي دا څومره مسجد چې زما عزتمند جوړ دی دې له خښته خلکو راوړی ده دې له سیخ خلکو راوړی دی دې له سیمټ خلکو راوړي دي زما عزتمندو ستاسو په رنګې غیرتمندو مسلمانانو چا سیمټ راوړل چا خښته راوړه چا بلاک راوړو چا ول کارپیټ راوړو چا کوم دی سپیکرې واغېستلې ای مسلمانانو زه د جومات فضایل نه بیانوم زه د قرآن فضایل نه بیانوم تاسو د قرآن د ختم په سلسله کې پرې باران کې دلته ناست یې تاسو وایئ چې مولوي صاحب چې د قرآن فضیلت هم نه بیانې د جومات فضیلت هم نه بیانې د مدرسې فضیلت هم نه بیانې نو دا ته موږ راوستلی ضرب ته وایم زما عزتمندو زه چې ته کومه نقطه ذکر کوم په دې نقطه باندې کو تاسو سوچ وکړو زما عزتمندو ډېرې مسلې به حل شي ډېرې مسلې به حل شي تاسو کې هر سړی غواړي چې زما بچی د قرآن حافظ شي هر سړی غواړي چې زما بچی د عالم شي تاسو په پېښور کې لاندې ښکته په پنجاب کې مزدورۍ کوئ خپلو بچو له روټۍ ګټئ خپلو بچو له پیزار ګټئ خپلو بچو له د چت غم کوئ د کمرې غم کوئ راته ووایه زما عزتمندو په دې پنډال کې یو کس داسې ماته دی ووایي چې هغه دا نه خوښوي چې زما بچی د قرآن حافظ شي څوک شته چې هغه دا وایي زه دا نه خوښوم چې زما بچی د قرآن حافظ څوک شته چې هغه دا نه غواړي چې زما بچی د عالم شي کومه مور په دې ثابته مجمع کې څومره مشران کشران ناست دي یو دې راته ووایي چې ما له مور سپاره په لاس کې نه ده راکړې چې بچیا دا سپاره والا جومات ته لاړ شه قرآن زده کا یو دې راته ووایي چې زه پلار د سپارې نه منې کړم چې بچیا سپاره مه وایه بچیا جومات ته مه ځه بچیا قرآن مه زده کوه بچیا جومات ته مه ځه بچیا مدرسې ته مه ځه زه درته ښودلی شم چې مور بچي له پیسې م ورکړي بچیا دا پیسې ماله خو جومات ته لاړ شه قرآن ووایه بچیا دا پیسې والا بچیا پیسې والا د الله دین زده کا لاړ شه مدرسې ته لاړ شه پلار ورته وایي بچیا پیسې والا لاړ شه مدرسې ته لاړ شه لیکن زما عزتمندو یو وخت داسې راشي دغه پلار دومره بدبخته شي چې دا بچی چې د کم بچي لپاره دې پلار په پنجاب کې کړن دیوال په سرو غرمو باندې بچو له روټۍ پیدا کوله د دغه پلار خواهش دا و چې زما دا بچی دین زده کړي لیکن دې بچي بیا هم دین نه دی زده کړی وجه سره چې دې بچي دین نه دی زده کړی په دې مسله سوچ پکار دی